السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزیزانو، زمونږ د ټولنې زیاتره ستونزې زمونږ د خپلو لاسونو دي. موږ او تاسې اسلامي ټولنه لرو او د خدای پاک شکر دی چې سل په سلو کې مسلمانان یو. سمه ده چې غاصبین، منافقین، کونیک، وسیډ، رتن پرتن راکې شته دی، خو پټ د بجلیګر خبره خدای پاک دې وبخي. د پاسه ټاګ ورلاندې براګ سر د سانډا څرمن د میخې د خلکو په مخ کې شیخې، خو چې یوازې شی بیا د ټینګ نه د پیشو رورې چې غوښه وګورې کولمو کې د دومې. دا په من کې اکثریت شته دی. په ژبه به سره نه تېروځو، یو بل ډېر ښه سره پېژنو، خو نه غواړم چې د موضوع نه وځم. دا څه چې په موږ باندې را روان دي نن په نړۍ کې، ګورو چې موږ او تاسې زموږ او ستاسې په خاوره باندې چې څومره موږ او تاسې در په در خاورې په سر یو، هر یو بدي په موږ کې شتون لري. نو راځئ چې لاسونه سره یو کړو او خپله ټولنه په خپله جوړه کړو. عزیزانو، خدای پاک تاسې باور وکړئ چې په ژوو باندې، په حیواناتو باندې رحم کوي، په د ونو بوټو باندې رحم کوي چې وایي ګوري تږي دي باران پکوي، په ځمکو کې چینجیو باندې رحم کوي، په هوا کې په مرغانو باندې رحم کوي، په کفارو باندې رحم کوي. نو موږ او تاسې خو مسلمانان یو، په موږ او تاسې به ولې ظلم کوي؟ ظلم موږ او تاسې په خپله کوو، په خپلو ځانونو باندې. راځئ چې دا لوی لوی کومې بادیانې چې موږ او تاسو ته معلومې دي او مړې سترګې مو نیولې دي او کوو یې، د دې نه خو لاس واخلو که نه. راځئ چې